اول وار مطلار کاروبار وکړي دوکۍ کې اتیا کاله کاروبار ډېر وختي کړی وی دا ډېره مشهور جلیبۍ دی دا اتیا کاله کې جو بیا حیدرآباد بیا اتلس کاله موټ لګیا دی او ماغه اووه دکان دی دوکۍ کې او بیا یو تلې رالم شپږ دکان دوکۍ اوس هم شته بعد دوکۍ حالات خراب شوی دی بعد مو تلې رالم ما والا خو بند شو ماغه بل رور ټوله دکان وکلاس دی اوس هم شپږ دکان هلته دی ما دوه وراره دي ما دوه قریای دي ما دوه رور دي هلته لګیا دي کاروبار کمزور دی اوس لیبر نشته دوکۍ حالات خراب شو لیبر نشته ډېره خراب شو علي جان ټوله بند شو او کار خراب شو اوس بیا مو د یو دړه راغله موږ کوټه کې جلیبۍ پکوي ټونې شیم شوی دي خلک مو ټوکۍ راځي جلیبۍ وړي هغه د کوټه راباد کا او جلیبۍ کامه کا کوټه راباد کا ما خدای به خیر انشاءالله به راځو اوس حالات خراب شو بعد مو راغلو او اوس انشاءالله مو د خپل مشهور جلیبۍ دي انشاءالله خدای کامیاب راوله دا وګوره د تازه جلیبۍ پکې خپله وینئ او ګلات کاروبار به کوټه مو راغلی و بس انشاءالله اوس نوی کاروبار څلور ورځ کاروبار کړی وی بعد نور الله مهربان دی مو تازه جلیبۍ پکې خلک ما ویني جلیبۍ اوس هم دوکۍ خلک هم تللی وي جلیبۍ 2 کیلو 3 کیلو عالم هم هر یو یای مشهور جلیبۍ هغه خلک خبر دی بیا نور دوکۍ خلک کله چپلا خلک لونډۍ خلک کې پنجاوي خلک دی خلک راځي سپیشل باندې راځي جلیبۍ وړي چایکا ډېر زبردست شایسته وړي اسمالی شایسته پوره اسمالی شایسته وړه اسمالی صاف اسمالی چپا اسمالی دغه چای هغه درک نه درکړي دا جلیبۍ نه ده خوړلی یو وار چایکا وخوري بیا معلومیږي